د ازادۍ جبهه بغلان کې مو 4 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه وسله ډله وایي چې د بغلان ولایت مرکز پلخمري په مرکزي 4 لارې کې 4 طالبان وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. په دې اړه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ازادۍ جبهه جنګیالیو د طالبانو د استخباراتي موټرو پر یو کاروان برید کړی او مرګ ژوبله یې اړولې ده. جبهه زیاتوي چې په برید کې یې د ملا ابراهیم منصوري په نامه د طالبانو یو قومندان هدف په نښه کړی و، خو د هغه د وضعیت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.